په دنیا کې انسان د مشکلات سره مخ کیږي. ډېر مشکلات پر چا باندې راځي. انسان د خپل ژوند څخه بیزاره وي، په هیڅ شي باندې سر نه خلاصېږي. د هغه دپاره زه یو جمله درښیم، که هر څونه غټ مشکل در باندې راغلی دغه جمله د مشکلاتو ته ووایاست، الله تعالی به دا مشکلات لیرې کړي. هغه جمله دا ده چې مشکلاتو زه ډېر لوی پروردګار لرم. دا خبره که دې مشکل ته وکړل چې زه ډېر لوی پروردګار لرم، هغه پر ما رحمیږي، هغه زما نصرت کوي، هغه زما حفاظت کوي، نو مشکلات مخ در څخه اړي، یقیني در څخه اړي. د دنیا ټول قوتونه حتی خپل کور راټول شي چې دا بې عزته کي ستا څخه الله تعالی در کړي کوم مقام چې د هغه د څخه واخلي نیس کولی. زه یو مثال در کوم. یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام خپل ورونه راواخستې څا ته یې واچوي د دې لپاره چې مړ سو. خلکو راویستي په دې فکر باندې چې دا به موږ خرڅ کو، غلام به یې کړو. هغو چې خرڅ کې غلام سو، د مصر باچا سو. دغسې ته که نه ده؟ نو الله تعالی چې ستا دپاره څه لیکلي او ستا دغه عقیده او یقیني چې الله تعالی زما نصرت کوي، الله تعالی زما سره ستا، د خپل مشکلاتو حل دی الله تعالی ته سپارلی چې یا الله ته دا زما مشکل را حل که، نو بیا حتما الله تعالی ستا مشکلات حلوي.